لومړی څه چې د لړم د نوم د اورېدو سره ستاسو ذهن ته درځي هغه د لړم خطرناکه نیش دی. په زړه پورې بیا دا ده حتی هغه کسان چې لړم چیچلي هم نه وي بیا هم د لړم د نوم په اورېدو سره یریږي، یعنی سخت ترې ډاریږي. خو اوس هم په تاسو کې ډیری کسان د لړم په اړه ډیر نه پوهیږئ. یوازې دومره پوهیږئ چې لړم څه ډول شکل لري او پوهیږئ چې چیچل کوي. خو زه به اوس تاسو ته د همدې لړم په هکله 10 جالب او په زړه پورې واقعیتونه شریک کړم او د همدې وړوکي حیوان په هکله به داسې په زړه پورې معلومات در سره شریک کړم چې نه مو تر اوسه اورېدلي او نه مو لیدلي. زه مطمئن یم که دا ویډیو تر پایه وګورئ نو د تاسو لپاره به خورا جالبه او په زړه پورې وي او د لړم په اړه به ډیر پوه شئ او د دې مطلب نه به خوند واخلئ. خو که بیا هم په تاسو کې چا زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو هیله کوم د هر څه د مخه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نور جالب، ګټور او خوندور معلومات تر تاسو تر ورسیږي. لومړی واقعیت دا دی چې لړمان بچي زیږوي. نور حشرات هګۍ اچوي خو لړمان برعکس بچیان زیږوي. دا چې لړمان مختلف ډولونه لري نو له همدې کبله د دوی د حمل موده د 2 څخه تر 18 ورځې پورې ده. د زیږیدلو وروسته بچیان یې د مور په شا پراته وي تر هغه وخته چې لومړی پوست یې لرې شي. وروسته چې کله دوی لومړی پوست یا پټوکی واچوي نو دوی د خپلې مور څخه بیلیږي، یعنی لړمان هم د مار په څیر پټوکی اچوي. دویم، لړمان اوږد عمر لري، یعنی تر ډیره وخته ژوند کولای شي. د نورو حشراتو عمرونه خورا کم وي، ځینې یې حتی تر 1 اونۍ پورې ژوندي وي. خو لړمان برعکس ډیر ژوند کوي او عمر یې اوږد وي چې ځینې لړمان ان تر 25 کالو پورې ژوند کوي. دریم، لړمان خورا پخواني موجودات دي، یعنی لړمان ان 300 میلیونه کاله مخکې هم ژوند کوله او داسې ویل کېږي چې دوی په لومړیو کې په بحرونو او اوبو کې ژوند کوله او وروسته ورو ورو دوی وچې ته راغلل او فعلا ټول لړمان په وچه کې ژوند کوي. څلورم، لړمان ډیر کلک او مقاوم بدن لري. لړمان کولای شي تر 25 کالو پورې ژوند وکړي او تر ټولو حیرانونکې الا دا ده چې لړمان کولای شي تر 1 کال پورې پرته له دې چې څه وڅښي یا څه وخوري ژوندي پاتې کېدلی شي او کولای شي 2 ورځې د اوبو لاندې ژوند ته دوام ورکړي په داسې حال کې چې دوی د وچې اوسیدونکي دي. یعنی یو انسان نشي کولای حتی 2 دقیقې په اوبو کې ژوندي پاتې شي. خو دا چې لړمان به حده کلک او مقاوم حشرات دي نو کولای شي حتی 1 کال پرته له خوړلو او څښلو ژوندي پاتې شي او په اوبو کې تر 2 ورځو ژوندي پاتې کېدلی شي. په ټوله کې باید دا ووایو چې لړمان ډیر په سختۍ له منځه ځي او مړه کېږي. پنځم، لړم د تارکشو له کورنۍ څخه دی. دا هم جالبه ده او تاسو به شاید نه وئ خبر چې لړمان د تارکشې په کورنۍ پورې تعلق لري. تارکش هم ډیر ډولونه لري چې ځینې اوسني لړمانو ته هم ورته شکل لري. شپږم، مخکې له جنسي اړیکې لړمان ګډیږي، یعنی مخکې له دې چې لړمان سره یو ځای شي لومړی نڅا کوي. دا نڅا هغه وخت پیلیږي چې د لړم ښځه او نر غواړي یو بل ته نږدې شي. وروسته له دې چې د دوی جنسي اړیکه ختمه شي نارینه لړم په خورا چټکۍ سره له ښځینه لړم نه بیلیږي او تېښته کوي. دا ځکه چې ښځینه لړم کوښښ کوي چې وروسته له اړیکې نارینه لړم وخوري. اووم، لړمان په تیاره کې بریښي، یعنی کله چې دوی په تیاره کې ګرځي په اسانۍ سره د لیدلو وړ وي او خصوصا هغه وخت کې جلا نوره هم زیاته وي چې دوی پوست یا پټوکی اچولی وي. یعنی لړم هم د مار په شان پټوکی اچوي او په هغه وخت کې لړم هم هڅه کوي چې ځان پټ وساتي ترڅو د خطر نه بچ وي. اتم،
لړمان هر څه چې وغواړي ښکار کوي او خوري یې. لړمان د شپې لخوا ښکار کوي او دوی نور حشرات ښکار کوي او تارکش هم ښکار کوي او خوري یې. او ځینې وخت د خاورې چونجي هم خوري. او ځینې وخت چې د خوړلو لپاره څه پیدا نشي او وږي شي نو لړمان خپل بچیان هم خوري او په خپلو نوي زیږېدلي بچیانو هم رحم نه کوي او ځان مړوي. نه هم لړمان زهر لرونکي موجودات دي. لړمان په خپل بدن کې زهر تولیدوي او همدا زهر یې د لکۍ لخوا د نیش له طریقه په هغه وخت کې راوباسي چې ښکار کوي او غواړي خپل ښکار ووژني او یا هم د خپل دفاع په خاطر د بل موجود په بدن کې زهر داخلوي. 10. ټول لړمان خطرناک نه دي. دا چې تاسو ته لړم یو زهرجن او خطرناک ښکاري او سخت ترې ډارېږئ، خو داسې لړمان هم شتون لري چې هیڅ خطر نه پیښوي او چیچل نه کوي. لړمان 2000 انواع لري چې د هغې د ډلې څخه یوازې 25 ډوله لړمان چیچل کوي، حتی کولای شي د یو انسان د مرګ سبب وګرځي. د لړمانو زهر په وړوکي ماشومانو خورا اغیزه کوي ځکه د دوی بدن کوچنی وي او کیدای شي ژر یې مړه کړي. دا 10 واقعیتونه د لړمانو په هکله. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي نو هیله کوم ویډیو در سره لایک کړئ. د نورو ګټورو او په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.